یا لکه ساده ګله. مټوریا څه خبره ده؟ دا راته ووایه چې په کوژده او واده کې څه فرق دی؟ یا لکه مټوریا په کوژده او واده کې دا فرق دی چې کومې چپاړې ته خپلې ښځې ته په کوژده کې وړي هغه به د خیره سره د واده نه پس په سټ سر خوري. خبره واوره سړیه، دا راته ووایه چې زه تا ته څنګه ښکارم؟ مطلب خوږه، مزیداره یا ښایسته؟ بلا خو دې ونه ښودله. سلام علیکم ملنګ ماما. وعلیکم السلام. ملنګ ماما دا راته ووایه چې په ښځه او سړي کې څه فرق دی؟ په ښځه او سړي کې دا فرق دی چې ښځه په کال کې یو ځلې بچی زېږولی شي او سړی په یو کال کې د 315 بچو پلار جوړېدی شي. زولنې ښې دي خو سرکوزه زندگی نه کوم، زولنې ښې دي خو سرکوزه زندگی نه کوم، زه بغاوت کوم خو سیبه غلامی نه کوم. و سړیه خبره واوره. وایه څه خبر ده؟ دا وړه دې د کوم ځای نه راوړي دي؟ ولې څه شوي دي؟ خراب وړه دې راوړي دي. هغه څنګه؟ ټولې ډوډۍ وسوځېدې. ستاسو ملک امن دی، مزې کوئ، دلته مو د اوسپنو بارانو کو، تاسو په امرتو کې پیسې ګټئ، مونږ په زمرتو کې تاوانو کو. ساده ګله زه کرینه کپور سره واده کول غواړم. تیر شه تېنه. ولې؟ ګوره سیف علي خان به دې ډېر زیات ووهي. ښه نو بیا زما واده زیباګل سره وکړه. داسې نشي کېدی. خو ولې؟ هغه ځکه چې ساده ګل خپله په هغې مړ دی. زندگی تر هغې پورې کمال کې روانه وي تر څو پورې چې پکې جنۍ نه وي. زما غیبت کول بند کو، سکار کوه، ستا دا بیکار زندگی وبدله شي. او که چېرته داسې ټول عمر دوام وکړي بچو، یو ورځ نه ورځ به زما نه دا ستاسو ولیدل د کیلو نه په من بدله شي. هلکه ساده ګله که چېرته په ما باندې څوک د تیږې ګزار وکړي نو څنګه جواب یې ورکړم؟ مټوریا که چېرته په تا باندې څوک د تیږې ګزار وکړي که نه نو ته پرې د ګل ګزار وکړه، خو هغه هم د ګلدانۍ سره. زه د هغې په سترګو کې ډوبېدل غواړم، زه د هغې په سترګو کې ډوبېدل غواړم، خو هغه د خرې لور سترګې پټوي. ښځې خلک وایي محبت ړوند دی، نو دا واده څه شی دی؟ واده د سترګو اپریشن دی. ړوند سړی هم بیا قتل کولی شي. رښتیا وایم. و سړیه دا راته ووایه چې زما په دې تندي باندې دا شین خال څنګه ښکاري؟ و په ما ګرانې ستا دا شین خال ستا په تندي باندې دومره ښایسته ښکاري لکه په سپینه واوره کې چې نسوار کېدي. هلکه ساده ګله تا نسوار اچول بند کړي دي؟ او ډاکټر صاحب خو یو څوک کله کله ډېټینګ ست کوي نو کله کله یې اچومه. ښه دا څنګه در سره دا بل څوک دی؟ دا یا دی دا زما ملګری دی، دا مې د ست کولو لپاره ساتلی دی. او زما زوی به د خیره سره ډاکټر جوړیږي. نه زما زوی به د خیره سره انجینر جوړیږي. ای پلاره ای مورې زما نم تپوس وکړي که نه چې زه څه جوړېدل غواړم. ښه زویه وایه ته څه جوړېدل غواړې؟ پلاره زه چې د خیره سره غټ شوم نو زه به شاو جوړېږم او ښځه به کوم، بیا به 2 بچي وشي د خیره، یو نه به انجینر جوړ کړم او بل نه ډاکټر. که څنګه؟ وسړیه د کړکیو ته 2-3 پردې ولګوه، نوی ګاونډي روزانه ماته ګوري. پرېږده چې یو ځلې د نږدې نه وګوري هغې نه بعد به خپله پردې ولګوي. وسړیه خبره واوره. وایه څه خبر ده؟ کور کې ماچس ختم شوی دی، ورشه یو ماچس راوړه، زه اور بلومه. خو په دې خپلو ګوتو باندې دې بل که که نه، ته د اور نه کمه ایسه. وسړیه یو ښایسته غوندې کمبل به دې راته راوړې وه، د شپې مې ډېر زیات یخ کېږي. د یخنۍ قدر وکړه، اوس درته مفته میلاویږي، 4 میاشتې بعد پیسې به خرچه کې په کولر او پکې کې به یې لټوي. مټوریا ما یو سوچ کړی دی. څه سوچ دې کړی دی؟ چې زه د خپل زوم نه ولور نه اخلم،
ډېر ښه سوچ دې کړی دی زیم نه اخلمه زه د هغه د پلار نه اخلمه ساده ګله دا راته ووایه چې ته چا سره ډېره مینه لرې ما سره که پلار سره دی مورې زه تاسو دواړو سره مینه لرم ها دا راته ووایه که چېرته ستا پلار جلال آباد ته لاړ شي او زه پېښور ته لاړه شمه نو ته به چېرته ځې مورې زه به جلال آباد ته ځمه ها د دې مطلب دا دی چې ته پلار سره ډېره مینه لرې نه مورې زما جلال آباد خوښېږي ها او که چېرته زه جلال آباد ته لاړه شمه او پلار دې پېښور ته لاړ شي نو بیا به ته چېرته ځې زه به پېښور ته ځمه ولې هغه ځکه چې یو ځلې مې جلال آباد ته چکر ووالو که نه ستا لسم حجو ستا د چم یتیم نهرو دشو ستا لسم حجو ستا د چم یتیم نهرو دشو حاجی تاوان دې مبارک شه حج دې نه دی شوی